السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو روز تاسو ملګری حنیف الله ما یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې جوړ به خوشاله به زما قدرمنو کتونکو. نن ما تاسو ته خپل شین ویډیو راوړ دا موبایل کې د یو فوټي میموري په اړه کې. تاسو خپل د موبایل نه تصویران یا ویډیوګانې دا تاسو ډیلیټ کوئ. آیا دا تاسو نه ډیلیټ کیږي؟ نه، دا بالکل نشي ډیلیټ کېدی. تاسو خپل موبایل کې د ویډیوګانې د تصویران چې کلم تاسو ډیلیټ کوئ نو دا بالکل نه ډیلیټ کیږي. دا تاسو سره بیا هم په موبایل کې پراته وي. اکثر زیات تر تاسو د کور فیملی موبایل تاسو چرته خرڅ کوئ او په هغې کې کوم ویډیو یا تاسو تصویران وي هغه بالکل نه ډیلیټ شوي. تاسو به کتلي اکثر په دې میډیا باندې داسې زیات تر تصویران او ویډیو بالکل وایرل کیږي. نو دا د څه د وجې نه بالکل تاسو د تصویران ډیلیټ کړي نه خپل د موبایل میموري نه نو تصویران او که ویډیوګانې د تاسو ډیلیټ کړي نو د دې د وجې نه دا وایرل کیږي. نو دا ځکه د ویډیوګانې تصویران ځکه وایرل کیږي تاسو خپل د موبایل د کم تصویران او ویډیوګانې بالکل په صحیح طریقه باندې تاسو نه ډیلیټ کړي نو دا بالکل د هغې د وجې نه دا ویډیوګانې تصویران وایرل کیږي. نو دا بالکل موږ څنګه ختمو؟ دا بالکل په اسانۍ سره تاسو ختمولی شئ. او که تاسو زموږ په چینل کې نوي یې زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې په ګلټین نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. دا ویډیو سکیپ کوئ مو، دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ نو تاسو ته به بالکل ټوله طریقه په دې ویډیو کې ښیم. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. په دې موبایل کې به تاسو ته به د یو کوډ ضرورت وي. تاسو بالکل هغه کوډ په خپل موبایل کې ووایئ. نو چې کله چې تاسو خپل موبایل کې تصویران او ویډیوګانې بالکل ډیلیټ کوئ نو هغه بالکل د هغه کوډ په ذریعه باندې به بالکل هغه تاسو سره ډیلیټ کیږي او ستاسو تصویران او ویډیوګانې چې د کور په موبایل کې چې کوم وي هغه به بالکل نه وایرل کیږي. تاسو سره فیملی والا موبایل وي او تاسو بالکل دا سیټینګ او دا کوډ پکې تاسو وکړئ نو بالکل بس تاسو ویډیوګانې او تصویران چېرته هم په فیسبوک باندې نه وایرل کیږي. تاسو په خپل موبایل کې ډایل ته راشئ. کله تاسو خپل موبایل کې ډایل ته رالی نو تاسو به بالکل په دې ډایل باندې کلیک والئ. کله چې تاسو په ډایل باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو بالکل تاسو ځان سره به یو کوډ ووایئ. نو بالکل زه تاسو سره یو کوډ مخامخ ښیم. تاسو بالکل په دې باندې کلیک والئ *#9900 بیا بالکل پسې په هیش باندې کلیک والئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو سره به لاندې لیکلي دلته موږ سره لیکلي 4 نمبر اپشن باندې ډیلیټ ډمپ سټیټ لاک کیټ. تاسو په دې باندې بالکل کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو دا بالکل موږ سره ډمپ ریزلټ چې کوم دی دا موږ سره بالکل ما یو فیره بالکل ډیلیټ کړ دی. تاسو بالکل په دې اوکې باندې کلیک والئ. کله چې تاسو په دې اوکې باندې کلیک وکړئ تاسو ته بالکل داسې انټرفیس راشي. نو دې کې چې ما کم تصویران او ویډیوګانې دا بالکل ډیلیټ کړي دي ځکه ما ته داسې یو اپشن یې مخامخ راکړو. نو په دې کې ډېر زیات سیټینګونه نور هم دي خو تاسو بالکل په دې سیټینګونو کې نورې زیات تر ګوتې نه وایي ځکه چې ستاسو په موبایل کې هغه اپشن تاسو ته بیا مخامخ نه ښایي. دا کوډ تاسو بالکل په خپل موبایل کې وهلی شئ. نو کله به هم ستاسو په موبایل کې تصویران او ویډیوګانې بالکل بیا نه پاتې کیږي. نو کله چې تاسو دا کوډ ډایل کو نو بالکل ستاسو دا به بالکل دا کوډ واخلي نو بالکل په اسانۍ سره بالکل ستاسو په موبایل کې چې کوم ویډیو او تصویران وي هغه بالکل تاسو نه ډیلیټ کړلی شي. نو زه بالکل تاسو ته دا کوډ دوباره بیا هم ښیم چې تاسو ته یاد کړلی شي *9900 بیا هیش. نو بالکل امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. زموږ د حنیف الله ټیکنیکل پیج دی په فیسبوک باندې او لازمي سره هغه هم لایک ولهم ورکړئ او فالو یې کړئ. نو ډېره مهربانه به وي. والسلام.